وایم هېڅ په خبره باندې نه پوهېږې او بار بار مې درته ویلي دي چې دا قطق سم کوه یو خپله مردار خواره او بل دا خاوند یې مردار خور دی یو ورځ دې زمونږ پر زړه باندې قطق ونه کړو چې مونږ به تاسو نه خوشحاله شوي وو خو بس وکړو په زړه کې م ډېر غټ غټ ارمانونه دي چې شی وکړو دا نن بیا په غوسه ډوله یاره یو خو یې د لاسه موږ د دوه سپوږمو تر راغلي پوه شوې که نه زه به دا اودس وکړم ښه بیا به ورسره خبرې کوم له خیره سره یا ښځې زما دا بیا څه چیغې راچولې دي پوه شوې یو خو یې د لاسه موږ نه خلاصېږو پوه شوې راشه دا سودا رانه واخله یا لیونې راشه دا لوټه در واخله زه به تر کومه پورې ښکته پورته به ګرځم راکه راځه راکه راځه 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 یاره دو خبره دا کومه که نه چې آخر به د خپل زوی سره څه شی کومه په خبره باندې بلکل پوهېږي نه 10 وار مې ورته ویلي چې ګوره والکه دا خپله چې دی دا مېرمنه پوه کړه چې لږ ذره په مونږ باندې پام وکړي بیخي په خبره باندې نه پوهېږي خو زه ودرېږه ورسره به په کور کې به پوره حسابي وکړم چې دا څه شی خوړلي چې په خبره باندې نه پوهېږي ودرېږه کېکاږه که نه ګلابو کېکاږه که نه ستا د لاسه خو دې 2 سپمو ته راغلی یم پوه شوې که نه وای په کلاره کېږه که نه خپله جوبله ده که نه بدر ته یم څه یم وای اخی پکې ووه که نه ښه سړیه کېکاږه مه دې ده لاسونه ګرم یې وسړیه بس غلی شئ بس همدې خبرو خو تا مانه ځان بچ کړی پوه شوې که نه د خدای تعالی مردار خوره یې پوه شوې که نه د کومې ورځې چې زما دې کور ته راغلی که نه یقین وکړه نه په ډوډۍ پوهېږي نه په دیګ پخولو باندې پوهېږي ښایسته غوښې مې درته راوړلې خو بس څه شي ډنډاوې دې جوړې کړي ستا د لاسه زما پلار ځانه چپ دی شو پوه شوې که نه بس په پلار تاوان مې په ما یې راوتپلې ویلو څه وکړم واه اوس یې خوند وکړو والکه ګل زمانیه دا پلار دې چې دی د 50 کالو بس سره خو ته په شرم و حیا نه پوهېږي نه په خبره وي غوښه دا راغی لرې شه والکه ګل زمانیه درته وایم 50 کاله مې چې دی د واده کېږي او 80 کاله مې عمر دی وایم یو ته مردار خور او بل د دا مېرمنه مردار خور یو زما په درد نه خوړل شي ولې ته خو پوهېږې چې دا پلار قدر هر سړی کوي او ته څنګه نه کوې په دې 50 کاله کې زما مېرمن زما پښې نه دي کېکاږلي او دا تاسو دواړه وګورئ نه کار کوي او نه روزګار کوي او بیا مېرمنه دې پښې درته کېکاږي دادا خو بس دغه مېرمن تا راته کړي وعدې مې رانه کړې ده نو اوس اخوا ته هغه د ګلبلي والا لور و هغه دې به ما ته به دې کړې وه ته به هم خوشحاله یې او زه به هم خوشحاله وم بس دا ټول پیکې دې رانه کړې ده نو زه څه وکړم ما مرامت دی ووایه ته مې وویل زه څه وکړم ګل زمانیه وایم خبره داسې دی ستا په دې مېرمنه باندې ما 15 لکه روپۍ مصرف کړو ولې چې خسر دې ما نه 10 لکه روپۍ واخیستو او بله خبره ده خسر دې چې دی د خپل لور دپاره 1000 سودا هم نه دی اخیستی ولې پلارونه چې دي خپل لورګانو دپاره هر شی اخلي او بیا رخصتوي نو خبره دا ده زه وایم چې دا یو بیک یې ورکړی دی دا بیک میک دې واخلي او وځې زما د کوره زما داسې زامن نه دي په کار دادو بس خیر ده که نه بس نور به زما دا ښځه به ستا خدمت هم کوي دادو او که ته اوس موږ د خپل کور نه شړې که نه غسل کور مې خو یو کوټه هم نشته که نه ما دادو
نو زه څه وکړم نو که ظلم په تا باندې کړی نو زما خواښ یې کړی ده غسل خو مې ډېر ښه سړی ده وده چپ شه لکه ډېرې خبرې مه کوه زه ستا پلار یم څه پردی نه یم دغه خسر دی چې دی 15 لکه روپۍ رانه واخیستلې وایم خپل لور دې باره یو قالین یې وانخیستو او بله دا خو څه کوې پیسې چې واخیسته خپل زوی جرمني ته ولېږه هغه خو مې خواښې ولېږي که نه وداده خواښې مې پسې خسر خو مې ډېر ښه سړی ده وداده نو بس معاف مې کړې نو ډېرې خبرې زه نشم برداشت کولی ولې بس تاسو دواړه دغه انګور او دا زوی دواړه د کوره وځي نور تاسو دواړه زما نه یې په کار وځئ وځئ دا بیک میکم والې چې نور هم په دې کور کې ونه ګورم وځه هلکه ګل زمانیه خو درته وایم چې زما په خبره باندې باید عمل وکړي دغه زوی او دا انګور زه نور نه غواړم چې په دې کور کې را سره وخت تېر کړي ولې چې تاسو دواړه زما هېڅ په درد نه خوري وایم ترتک مرتک والې وځي هله دادا خیر ده که نه وځه درته وایم بس د ټایم خیر ده که نه وځه وځه د ټک لرې وځه که نه خو بس تاسو د راسه 15 لکه روپۍ دې زما دادا نه واخیستلې او نه دې کوم کالونه سره راوړل نه دې کوم کالونه را سره راوړل بس هغه خپل لور دې خارج ته په جرمني ته ولېږل سړی خو یو چیز کور ته راوړي که نه خو تاسو څه وکړم زما دادا هم په تا ملامت نه ده که نه بس څه وکړو دادا وځئ بس خیر ده که نه دادا چېرته لاړ شو وایم داسې اولادونه زما هېڅ په کار نه دی اوې ښځې ته وګوره او خلک بیچون حالت وایي وځه وځه درته وایم وځه بس ښځې بیک دې راغله که نه بس څه وکړو ستا دې راسره د خپل د کور یې وشم وځه که نه که تا چې د زما د پلار خدمت کولی که نه او دې کې کاسر یې صحیح کولی نو ولې به نن د کوره شړلو ولکه ګل زمانیه دا بیک هم در واخلې پوه شوې ګوره چې دا وایم شاته ونه ګوځې ځینې قسم مې دي په خدای سرمن او پوستکی درنه وباسم وځه خو سر که نه مې ځای هم نشته که نه چېرته غواړو خیمه هم نشته که نه بس چې چېرته دی په مخ هم ښه ځه ورځې مخکې شه بدرنګې او بدرنګې مخکې شه خدای دې تباه کړه چې تباه شي دادا